تاسو د څه وخت راهیسې دلته خبرې کوئ؟ ورورجانو خورکۍ در مخه لتللې دي. ژر کوئ امادګي ونیسئ چې موږ هم ورسو. موږ خو اماده سو. زه هم اماده یم. راځئ. څنګه سوریا؟ زه ښه یم. ته څنګه یې خورکۍ؟ شکر دی ښه یم. سلام. وعلیکم. دا څنګه وریښتان دي؟ تاسو لکه چې په کور کې ژمز نه لري. ستاسو دواړو کورنۍ چې مې یو ځای ولیدلې نو موږ ډېر خوشحاله سوو. بیخي ښه دي وویل. ستاسې غوندې رښتیني انډیوالان یوازې په کیسو او نکلو کې شته، په اصلي ژوند کې نشته. موږ خو ماز د بل تر لاس لاندې مزدوران وو، خو ستاسې د انډیوالۍ له کبله به موږ هم خپلې مځکې پیدا کړو. تاسې او ستاسې راتلونکي نسلونه دې تل خوشحاله وي. دا خبره نه ده، د دې کلي په خوشحالي کې زموږ خوشحالي ده. درځئ. رګوپتي صاحب سپین ګلان مو ولې نه دي راوړي؟ ستاسې لکه چې خپل رواج یې رسوی دی. تا ګلان نه دي خورکۍ راوړي؟ راته وویل چې زه یې راوړم. او وای خورکۍ زما څه غلطي وسوه. د دې د لاسه هغه زما څه په کور کې هېر سوه. سړیه ته یې ور د کور سره وړلی سې؟ زه به یې درته راوړم مور. ته یوازې نه سې تللی، داسې نه چې پر لار یو څه در وسي. ما هېڅ نه کېږي، بېغمه اوسه. چیرې؟ زما سپین ګلان ډېر خوښ دي. ته ما ته یې څو دانې راوړی سې؟ که ما ګلان درته راوړه ته ما ته چې شرکه یمو د مځکې اسناد خو زه نه غواړم. نو زه به تا ته دغه په سوغات کې درکړم. دا زما د لاس نښانې ده، ته به ما پر یادوې.